او فضل دا شعر تا ته ډالۍ چې د دې خمار د پاسه د رانجو ته څه حاجت و د دې خمار د پاسه د رانجو ته څه حاجت و ته غواړې لکه دا چې خامخا دې سړی مړ نه په خپلو لوږو وسایلو باچایي کومه په دې د خپلې علاقې خانان وپېژندل د جهان ویخي ساګانې دې ودي شي تن تنها له شوګیرې دپاره بس یم او خپلې خپې مې په خپل لاس باندې چاپي کړې زه د مینې د منزل اخرې کس یم او شعرونه دي چې د هرې د هرې کرښې نه وطن څو شعرونه د غزل نه مخکې دي چې د هرې کرښې نه وطن پیران وپېژندم د هرې کرښې نه وطن پیران وپېژندم د مغرور سر نه د انا بوتان وپېژندم او نفسي حالات دي تاسو اعزاز څه ته وایئ نفسي حالات دي تاسو اعزاز څه ته وایئ د محبت په عقیدې یاران وپېژندم نفسي حالات دي تاسو اعزاز څه ته وایئ د محبت په عقیدې یاران وپېژندم او د خوږې ژبې د خدمت ثمر راورسېده خوږې ژبې د خدمت ثمر راورسېدو پښتو قربان دې شم دوه درې کسان وپېژندم مننه د خوږې ژبې د خدمت ثمر راورسېدو پښتو قربان دې شم دوه درې کسان وپېژندم او په خپلو لږو وسایلو باچایي کومه په خپلو لږو وسایلو باچایي کومه په دې د خپلې علاقې خانان وپېژندم په خپلو لږو وسایلو باچایي کومه په دې د خپلې علاقې خانان وپېژندم او غزل مطلب ده چې د مینې د حصول په تمنا دې سړی مړ شي د مینې د حصول په تمنا دې سړی مړ شي چې ژوند کې څه مقصد نه وي نو بیا دې سړی مړ شي او غرض مې د وینا دا دی چې چا باندې ژوندی وي شیخ صاحب غرض مې د وینا دا دی چې چا باندې ژوندی وي مطلب دا دی که مري په هغه چا دې سړی مړ شي مننه غرض مې د وینا دا دی چې چا باندې ژوندی وي مطلب دا دی که مري په هغه چا دې سړی مړ شي مننه دردونه بېوسي تراخه حالات دې حق حیران کړي دردونه بېوسي تراخه حالات دې حق حیران کړي باغي دې سړی مړ شي په خندا دې سړی مړ شي مننه ته مینه را نو زه به د ژوند سوال ته لاس اوچت کړم شاهکار صاحب ته مینه را نو زه به د ژوند سوال ته لاس اوچت کړم د چا خوښه وي یاره چې رسوا دې سړی مړ شي او فضله دغه شعر تا ته ډالۍ چې د دې خمار د پاسه د رانجو ته څه حاجت و د دې خمار د پاسه د رانجو ته څه حاجت و ته غواړې لکه دا چې خامخا دې سړی مړ مننه د دې خمار د پاسه د رانجو ته څه حاجت و ته غواړې لکه دا چې خامخا دې سړی مړ شي او د مرګ نه د انکار قایله نه یم خو شبابه د مرګ نه د انکار قایله نه یم خو شبابه تیاره غله ده نو وایم چې په رڼا دې سړی مړ شي مننه مهرباني